صاحب دې ټولو ځوانانو خدای په خیر اوله او په خیر راسئ خدای به همیش داسې په دې غونډو کې ستاسې برخې واخلئ خبرې به نن سپینې سره کوو موږ ابرالله ملا صالح ته ورغلي وو ماوین اول ته د یو چا په برخه مو ورته ویلې چې ماوین صاحب یو قمندان د امنیې نارین ته تللی چې نارین پښتانه یو ورځ اته کسه نه کسه شهیدانېږي خلک یې شهیدانوي تا دې سبا دې بېرته راولېږه و هغه 20 کاله قید لري په دې 20 کاله قید لري چې هغه پښتون حاجي مامور په جواب کې ورته ویلي وای ما زه د دې لپاره موږ تا ته راغلو چې ته ماوین اول یې د موږ په رایو کې موږ ته ویلي وو چې ما ته پښتون و تاجک ازبک ټول یو شی ده د تا له چوکۍ نه نیولې له اخره پورې دي دغه د ټول قوم د تا 20 کاله 30 کاله قید لري څنګه د ما پښتون قید لري او ته قید نه لري نن زر د دې ما ته د کاغذ ماغذ نه مخکې کوي چې ته دا کاغذ 15 دقیقې وغږېږه 2 ساعتو پورې موږ دلته غونډه لرو خلک د مشران دې وغږېږي همیش په موږ باندې وخت کاندي د موږ ښځه نه ده تښتېدلې آخر چې لاره تر ورکه سوه وای افغانا شما کدام افغانایتان وای سری چوکی سیاچینی تو خود کشتی چشمای خود وای سری سیاچینی تان کشیدین دا خبره به می میډا کې بیګا تام الله صالح واوري مارشالي واخیستله دوستم ته ورکړه د موږ ډاکټر صاحب اشرف غنی کور آباد زوی خدای دې ډیر خو سمي ولې ډیر پښتانه شهیدان کړه په څنګه کې په سالان کې په زرا او تاجکم شهیدان کړه پاودلا دي نه الله چې دغه مارشالي ورتړله ټول نه الله دې په پلار باندې هغه تاجک ورونه ته به کتلی چې په سالان کې په زرا او تاجک شهیدان شو دې پاسې کاودلا مارشالي ورتړله ډاکټر عبدالله خو یې سوي ده له خارج نه راغلی عبدالله وایي یې سوي ده دوستم وایي یې سوي ده ټول وایي دا یې سوي ده ته فاسق خو مجاهد یې که نه تا فاسق دا مارشالي ولې وتړله دا خور دې نه خفه کېږي دا لونګۍ دې موږ اکس دوستم ته یې ورکړې پښتنو زه به مو واضح پوه کړم دا کمیس یې ما اخیستی ما کیک ته یې ورکړ دا پرتوګ دې ما واخیسته دا زه باسم ټول دا ډاکټر عبدالله ته ورکړ غیرت لري ایمان لري که نه لري او دې غیرت پسند و د کفر نه نظر او دوستم کافر د مسلمان نه ده موږ تعلیم نه دی فتن تعلیم دین راته راوړی دا نن چې په بازار کې خلک مړه کېږي دا ښځې تښتول کېږي دا د خلکو کورونه ډوب کېږي دا تعلیم راغلی که دا فاسد نظام راغلی دا کارونه راباندې کوي پرېږده ده مکراسي مې پرېږده مکراسي مې کو باندې خوشې مې ده زمانه دې خور زما خور ده نن په دې بابیان کې څه بندیان دي کوم سړی په شرابو بندي ده شرابخور نن خلاص کړي چې دین ګټي هغه د دین والا بندیانېږي ښځې نه در پرېږدي ناموس والا ته در پرېږدي نه دې کوچای پرېږدي نه دې کوارو ته مو ګوره ګیرو ته مو ګوره لونګوی ته مو ګوره موږ دې اجمل غني غلط کړو موږ د اشرف غني دلیل دا ښځو نه کوي دا عزت دا عزت خبرو د ملا صالح ته وایي कि तुझ्या की पश्तुनाई बगलाना वाली रहते इनको अमीर अमनियत रहते इनको परदाज खो चित्ते इनको आज दा शैमरा करावड़े दा स्टेज में टोरा में जीवराने है प्रिय दादा मुक्रासी वाला बता प्रिय दादा बुला के ना बजे वापस क्या बंद खोचे में का نن موږ دیموکراسي غواړو په سپینه ږیره کمیسونو پرتوګونه باسو که دا اشرف غني ظالم دا فاسق په دیموکراسۍ دا وطن جوړوي والله کې جوړ کړه سولې ته یې پتلونونه ولا راوستلي چې څوک شراب خوري زنا کوي لیواتت کوي هغه دې وطن ته ټوله راولي دا کوني موهی پرون وایي چې زه سوله نه غواړم طالب دې ما ته تسلیم شي موهی به فاسقه کوني د امریکا جاسوسه د تا زوی کې وزر کېږي چې د تا ورور کې وزر کېږي پردي ژبه کې وزر کېږي نن څلور ورځې کېږي په ډنډه غوري کې جنګ ده په والله بالله په سبتیلا کې یو طالب یې مړي
بمونه اچوي درګر به په کورو باندې اچوي بله یو کانی ماته راغلی نن دې موږ اشرف غني تاسې ټولو پښتنو ته دې تبریک وي اشرف غني د خدای وظیفه اخیستې د مرګ کیسه یې پښتنو ته جوړه کړې په کوم وطن کې چا د مرګ کیسه جوړه کړې د پښتنو ته د مرګ کیسه جوړه کړې پښتنو ته دې د ډوډۍ کیسه جوړه کړي پښتنو ته دې کار پیدا کړي وپاسه که اشرف غني له ولایتونو نه پسراو ځوانان راغواړي هغه د مورګانو ګاڼې خرڅوي د مورچر یې خرڅوي مځکه خرڅوي یو یې امتحان ته دوه کسه درېږي هغه واسطه دې اداره کې فساد شو راپور خپل نفر ته راولي ولې دې دا خلک دې په اختیارونو مخامخ کړي دي راغواړي په زراو خلک هغه بېرته کور ته ځي غنم یې خرڅ کړي چرګه چرګو یې خرڅ کړي موږ څه خبره چې اجمل غني په دې رقم دروغجن ده جیت دی په ټول تخار کې که په ټوله اداره کې پښتون پیدا کړي تو ضرور خدای دی هغه سړی موسلي عزت ته راوباسي که په ټول کندوز کې تا پښتون پیدا کړي زه خدای دی که تا په بغلان کې پښتون پیدا کړي زه خدای دی منې که نه منې له تخار نه ګجر مهاجر شوي پښتانه مهاجر شوي علت د اشرف غني ولې دا خلک بېرته رانوستل دوستم فاسق له منطقې نه 15 زره کوره مهاجر شوي میمنې نه او شبرغان او سرپل نه په هرات کې پراته دي ولې دا رئیس جمهور د دې غږ نه جګوي رئیس جمهور کې ایمان نشته که ده کې ایمان وایي دا پښتانه به راټول کړي چې زه چی وکړمه دته چې هر چا پښې ودربولې دی له هغه نه ډارېږي هغه ته برخه ورکوي دا د خدای کلام وګڼئ جیب صحیح د دې خدای په کلام جیب صحیح اخوالی پښتن و بېعزته سوي د ښځو کالي یې دشکي ویستل نن حق نه درپې لارې بندې کوي موکراسي ورسره منلې مورکوسي ورسره منلې دا ټول ځای ورسره منلي نن تا په هېچ باندې نه مني په کلمه دې نه مني په پښتو دې نه مني سرود ویلي باندې دې نه مني چې کښېنئ موږ وایو موږ تاجک دي موږ ورور ده موږ له تاجک اوستا نه مو راکې شمال کې والله چې دا امام اعظم الله رحمه پښتون وایي که په دې تاجکو تا دا مذهب قبول کړی وای کښېنئ احتیاطونه کوئ په دې رقم باندې ښځې راسي ګوت دي سپین ږیري دې موږ بیا به ځو موږ بې عزته شو موږ نن له رئیس جمهور نه موږ حق غواړو په نر یې غواړو مسلمان یو دی را جګېږي ګوره غوږ ونیسه ګوره ملا امام دې مانه ده د ملا ملا صاحب چې ښځه نکاح کوو ملا راته راولو اوس یو کوڅېدل مو ووایه راباندې ښځه ملنګه سي دلته د خور ناسته ده ماشوم پیدا کړي ملا راولو ملا ته وایي زما په خوا کې اذان وکړه چې ښځه نکاح کوي ملا ته وایي راسه ما ښځه مې راته نکاح کړه چې قبر کې د کله کې تا کوڅېدل ملا راغواړي او بېدینه حکومته او فاسقه حکومته ته دا ملا له ګدایي نه خلاص کړه ملا سهار جګېږي د علما کور ته د دوکاندار کور ته د ښه سړي کور ته د شرابخوارو کور ته درېږي وایي ما ته ډوډۍ راکړه شرابخواري یې ورځې رشوت خوري یې شپې شراب خوري دا روپۍ په ملا مصرف کړه تا ته امنیت راولي ورکړه دا وزیر ته ملا ورته ورکړه چې ملا تا ته امنیت راولي که یې نه راولي که په تا کې ایمان وي ټانګ لرې تیاره لرې په درې کسو عسکرو نسې ورتلی دا چیرې تا کې ایمان نشته موږ خپل حق له اجمل غني نه موږ په نره حق غواړو اشرف غني موږ یو دوره غلط کړي دي دروغجن دي عزت دا عزت دی دې ته د نر خطاب مه کوئ امر صالح ته وایي بیاتونه برارته اینکو سینه دې خلاصه کړې وایي خدای دې په کورونا باندې مړ کړه د خدای خاطر وکړئ اتفاق و اتحاد وکړئ د دې قرآن دفاع وکړئ د دې قرآن دفاع موږ ته پکار ده اخر د خدای ګارمنټون ته ورځو نظام ته م رایه ورکړې د نظام دفاع کوو د نظام مخالف نه یو نظام ته م رایه ورکړې بیا یې ملاتړو خو د داسې ملاتړو چې په موږ باندې ظلم کوي قیصاري په زراو خلک مړه کړه عارفون په زراو خلک مړه کړه اشرف غني له دې پښتنو نه وشرمېږه رایه پښتنو درکړه د ما کمیسو پرتوک دی واقعي دوستم ته دې ورکړه
محقق ته دې ورکړو خلیلي ته دې ورکړو بل ته دې ورکړه قرآن ومنئ جکسې د دې قرآن لپاره جکسې وغواړئ اتفاق سره وکړئ وکیل د چا ښځه ده وکیل غوان دلته پنځه بوجو غنم ورته ناسته منګه له دې جمهور نه غواړو چې د میمنې د شبرغان د سرپول د دغو ډېر خلک مهاجر شوي ګوجر مهاجر شوي په منطقو کې دا موږ بېرته ځای په ځای کېدل غواړو غواړو که نه غواړو موږ له سر و ماله تېر یو موږ ایمانداره راټول شوي یو بې ایمانه موږ نه یو که کمې وي دي کم آباد وي دي تاسې نورو ډېره مننه کورم آباد زویم لوی راسه حاجي دا لیست ووایه د تخار څخه دې خلکو ته واپس راسه راوړه لیست راوړئ د تخار لیست راوړئ نور چار څوک راځي ولې غږېږي وروره معافي دې شته غواړم نوره مکراسي زه منمه مورکوسي منم موږ حق غواړو لاجمرغني نه زه حق غواړم رایه ورکړې که مې دفتر په دې وروستې کې به روزن ته به نه ده ورکړې موږ حق غواړو په نرې غواړو موږ د دغو خلکو ملاتړ کوو